د لوی څښتن تعالی په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله ستاسو ټولو روغ جوړه خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو زه غواړم تاسو ته په نننۍ خپرونه کې یوه بله په زړه پورې کیسه وړاندې کړم، په دې هیله چې دا کیسه هم ستاسو د پام وړ وګرځي. وایي یوه مرغۍ به هره ورځ به یې د سپېڅلي څښتن تعالی ثنا ویله. ورځې تېرېدې مرغۍ خبرې نه کولې. ملایکو پوښتنه وکړه یا ربه ولې درسره خبرې نه کوي؟ الله تعالی وفرمایل هغه به ما سره ضرور خبرې کوي، هغه به ما ته ضرور راګرځي، ځکه هغه بغیر د ما نه نور څوک نه لري چې شکایت ورته وکړي. یوه ورځ مرغۍ د ونې په یوه څانګه کېناسته او ملایکو ورته غوږ نیولی و، خو مرغۍ خبرې نه کولې. الله تعالی ورته وویل ولې خبرې نه کوي، ولې خفه یې؟ مرغۍ وویل یوه وړه ځاله مې درلوده، هغه زما ټوله هیله وه او هغه دې له ما څخه واخیسته، ولې دې طوفان راوسته؟ مرغۍ سلګیو ونیوه او له سترګو یې اوښکې روانې سوې او له دې سره سلطنت کې چوپتیا خوره سوه. الله تعالی وفرمیل ته ویده وې او ستا د ځالې په طرف یو مار را روان و. باد ته مې امر وکړ چې ځاله دې بل مخ ته واړوي، په بل مخ یې کړي تر څو ته والوځې او له مار نه وژغورل سې. څومره له غټې بلا مې وساتلې. د مرغۍ په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې او ژړا یې په اسمانونو کې خوره شوه او وی ویل یا الله ته څومره مهربانه ذات یې. نو ای انسانه که یو څه سره دې مینه وله او الله تعالی هغه در څخه واخیستل نو ته مه خفه کېږه، ځکه که ته پوه شې چې الله تعالی ستا هرې چارې به څنګه سمبالوي نو ستا زړه به د محبت نه ویلې شوی وای. نو درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې کیسه. تر بیا د خدای په امان.